سلامونه او نیکی هیله ګرانو دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په دې ویډیو کې مو تاسو ته خورا ګټور او په زړه پورې معلومات راټول کړي. دا معلومات د افغانستان په اړه دي. دا معلومات هر افغان ته خورا اړین دي. باید هر افغان په دې معلوماتو ځان پوه کړي. په دې ویډیو کې مو تاسو ته د افغانستان د واخان په اړه، د افغانستان د ډیورند د کرښې په اړه، د افغانستان د معدنونو په اړه، د افغانستان د سیندونو په اړه، د آمو د سیند په اړه او په وروستیو کې د ټاپي پروژې او د قوشتېپې په اړه مو خورا ګټور معلومات راټول کړي. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. واخان دهلیز په اړه به تاسو ډېر څه اورېدلي وي په خبرونو کې، سیاسي بحثونو کې او نورو ځایونو کې. د واخان دهلیز چې په فارسي کې ورته دالان واخان وایي، د بام جهان ورته وایي او په انګلیسي کې ورته واخان کوریډور وایي. واخان په انګلیسي کې ورته واخان کوریډور وایي، چې په اوس وخت کې د افغانستان طرفه د ملي پارک لقب هم ورکړل شوی دی، ځکه چې دا یو ډېر ښکلی ځای دی، نو ځکه ملي پارک باندې ارزي چې دا او دا د افغانستان لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو، افغانستان د یو موټي شکل لري. واخان د افغانستان غټه ګوته ده، لکه څنګه چې په لاس کې غټه ګوته دومره مهمه ده، د افغانستان واخان هم ډېر مهم دی. واخان د بدخشان یوه ولسوالۍ ده، د 3.5 کیلومتره طول د اوږدوالی 3.5 کیلومتره د تاجکستان سره، د چین سره او بدبختانه په خواشینۍ سره چې د پاکستان سره هم سرحد لري. او بل دا چې د دې نفوس تقریبا به ووایو 12,000 کسانو ته رسیږي. ټول نفوس 12,000 کسانو ته رسیږي او دا ډېره یوه یخه سیمه ده. تل په دې کې واورې پرتې وي، په ځینې سیمو کې تل واورې پرتې وي. او د دې خلک ډېر نرم مزاجه، ډېر داسې صلح‌آمیزه خلک دي، خو په عین حال کې ډېر ناخبره خلک دي. دا 40 کاله چې زموږ په وطن کې جګړه تېره شوې وه، روسان و، پاچاهۍ بدله شوې، دوی د دې نه ناخبره وو. که تاسو هغه ویډیو لیدلې وي، یو خبرنګار پوښتنه ترېنه کوي د کرزي په وخت کې، یو سړي سم سړی دی، سم په خبر پوه، هغې ته وایي چې ته کرزی پېژنې؟ هغه ورته وایي نه، کرزی څوک دی؟ ډېر داسې ورته حیران شي. هغه ورته وایي چې ولې زموږ تاسو رئیس جمهور دی. په اوس وخت کې یو خبرنګار، یو راپورچي پوښتنه ترېنه کوي چې تاسو طالبان پېژنئ؟ یو کس نه پوښتنه وکړه چې طالبان پېژنئ؟ هغه ورته وایي چې نه، طالبان څوک دي؟ بیخي ورته حیران و، ځکه دا یوه لرې پرته سیمه ده، ډېره لرې پرته، لکه څنګه چې دوی د موږ نه ناخبره دي، موږ هم د دوی نه ناخبره یو. اوس هم که موږ په څه باندې خبرېږو، هغه هم داسې یو کس، یو راپورچي، هغه هم په ډېرو زحماتو باندې هلته لاړ شي، راپور راټول کړي. دې ته د ملي پارک لقب هم ورکړل شوی دی. باید د دې ځای نه لیدنه وکړو. د ما ډېر ارمان دی دې ځای. او بل دا چې د ماشومتوب کې د ما په ذهن کې یوه پوښتنه وه چې دا ځای ولې دومره نری دی؟ ولې افغانستان ځان ته داسې یو نری ځای انتخاب کړی چې دغه ځای به د ما وي؟ دې ته به زه ډېر حیران وم. نو په ماشومتوب کې البته بیا دا پوښتنه مې حل شوه. اوس به دا پوښتنه کوي، تاسو سره هم وي، تاسو پوښتنه به هم حل شي. دا چې دا ځای ولې نری دی، دا په حقیقت کې داسې نه و. د افغانستان دغه بارډر چې تاسو وینئ، دا موږ په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا نه دی پېژندلی، دا د ډیورند کرښه ده. د افغانستان اصلي نقشه دومره لویه نقشه ده چې په دې ځای کې دا ځای نری نه دی. دا وروسته په 1893 کال کې 1893 کال کې د ډیورند کرښه جوړه شوه. د برطانوي هند او د امیر عبدالرحمن خان، د امیر عبدالرحمن په ترمنځ د ډیورند کرښه جوړه شوه. په هغه وخت کې ډیورند د کرښې تړون لاسلیک شو. په 1893 زیږدیز کال کې دا کرښه جوړه شوه. په هغې وخت کې افغانستان لږ څه کوچنی شو، پښتون په 2 برخو وویشل شو او دا ځای هم تنګ شو. اوس به تاسو پوښتنه هم حل شوې وي چې دا ځای ولې داسې تنګ دی. بل به دې د اهمیت په اړه وغږېږو. د پنج او پامیر سیندونه هم د همدې ځای نه سرچینه اخلي چې بیا وروسته د آمو غټ سیند ترېنه جوړېږي. بل د افغانستان لپاره دا ډېر مهم ځای دی، ځکه
د افغانستان لپاره دا یو تجارتي اقتصادي او ترانزیتي لاره ده چې دا چین سره لاره پیدا کولی شي او بل کولی شي د منځنۍ اسیا سره هم ځان وصل کړي، لاره جوړه کړي. خو بیا هم افغانان او د افغانستان حکومت د دې د ګټې په اړه دومره نه دی خبر، د دې د اهمیت په اړه دومره نه دی خبر لکه څنګه چې پاکستان خبر دی. پاکستان تل هڅه کړې او هڅه یې کړې وه چې دلته یوه لار وباسي یا دغه ځای بیخي په خپل نوم کړي. بیا ورو ورو په ډېر بې شرمۍ او سپین سترګۍ سره بیا د کرزي د حکومت په وخت کې د کرزي نه غوښتنه کړې وه، 3 ځلې غوښتنه ترې کړې وه چې دلته موږ لاره وباسو، منځنۍ اسیا سره به ځان وصل کړو، چې هغې دا 3 وارې د رد ځواب ورکړلو. هېڅکله به دا اجازه تاسو ته در نه کړو، ځکه چې افغانستان به منزوي شي، افغانستان به د خطر سره مخ شي او دغه ځایونه به تاسو اشغال کړئ. که نه نو په نورو هېوادو کې دا چې یو هېواد بل هېواد ته لاره وباسي ترانزیتي، دا هېڅ مشکل نه دی، دا یو عادي خبره ده. خو دا چې د موږ همسایه لږ څه منافق، لږ څه درویه همسایه مو دی، دې ته څوک اجازه نه ورکوي. په حقیقت کې هېڅ مشکل نشته، دې ته اجازه نه ورکوو، ځکه که دې دلته لاره وباسي په راتلونکي کې یا افغانستان په یو داسې شي مصروفه شي، دلته یو جنګونه ډېر کېږي یا بل داسې یو موضوع باندې په هغې مصروفه شي، دی دا ځای کولی شي اشغال هم کړي. او بل دوی ته به ګټه زیاته وي، نظر افغانستان ته به دوی ته ګټه زیاته وي. نو افغانستان که دوی ته لاره هم ورکوي، هغه به د افغانستان د ګټې مطابق وي، افغانستان به خپله ګټه کې لټوي. چې بل په هغه وخت ګوره د موږ همسایه تاجکستان هم دی، تاجکستان ته هم دا لاره مهمه ده، خو تاجکستان غږ نه کوي، لکه څنګه چې دا پاکستان په ډېر بې شرمۍ سپین سترګۍ سره هر څه وایي چې موږ به لاره وباسو یا کوشش کوي دا ځای ونیسي. روسیه هم په تیر وختو کې تاسو د هغې د بهرنیو چارو وزیر و فکر کوم د بهرنیو چارو وزیر یو ټویټ کړی او په هغې کې د افغانستان نقشه غلط وباسلې وه، دغه ځای یې ترې ایسته کړی و، پاکستان یې تاجکستان سره وصل کړی و، چې بیا خلکو د نیوکو سره خلکو تند بارګون وښودلو او حکومت هم بیا دوی ویلو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې چې هغې ویلو چې دا موږ د سپوږمکۍ نه ده نقشه اخیستې ده. نو اوس په دې باندې موږ تاسو باید لږ ډاډمن شو چې اوسنی حکومت هر کم دی، هر کم نیمګړتیاوې لري، خو د همسایه‌و په مقابل کې د خپلې خاورې د ساتلو په اړه باندې ډېر قوي نظام دی. لکه یو مخکې ویډیو هم تاسو لیدلې وي د ایران سره چې هغه مرز معلوموي، هغه میخ یا مګوی ټکوي، لږ 1 ملي او 2 ملي به د افغانستان خواته لږ مایل وي چې په غټ جنجال ورسره کوي، وي او خواته که میخ دی خواته ټکوه د ایران خواته د 1 ملي خاورې نه هم نه تېرېږي. په دې باندې چې په تېرو ورځو کې په دې اړه لږ څه شایعات وو چې پاکستان سره یې هوکړه کړې ده د افغانستان حکومت هغه خبر رد کړه، وی 1 ملي ځمکې نه موږ نه تېرېږو چاته. د افغانستان یو بل مشر هم ویلو چې د یو لویشت خاورې څخه هم موږ نه تېرېږو. نو دا ډیره مهمه لاره ده. او بل د خوشحالۍ خبر، د خوښۍ خبر چې دی دوستانو، په دې ځای کې اوس لاره جوړېږي چې فعلا هم کار پرې روان دی چې دا لاره به چېرته روانه وي؟ چین سره چې لاره موږ وباسو. چین خو یو اقتصادي هېواد دی، پرمختللی هېواد دی، دې سره به صادرات و واردات او نورې ګټې به وي، نو په دې باندې هم کار روان دی. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. نن غواړم تاسو ته د ډیورند د کرښې په اړه معلومات درکړم. دا چې د ډیورند کرښه په کوم وخت کې په کوم کال کې رامنځته شوه، د افغانستان د کوم حکومت په وخت کې رامنځته شوه، د دې موخه څه وه او د دې نوم ولې ډیورند شو، په د ټولو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. لومړی به تاسو ته په نقشه کې د ډیورند کرښه در وښیم، بیا به وروسته خبرې پرې وکړو. تاسو ته خو بهتره معلومه ده دا د افغانستان نقشه ده. افغانستان ته یو موټی افغانستان هم وایي، ځکه یې د شکل یو موټي ته ورته دی. د ډیورند کرښه د لویدیځ خواته د هند د ایران سره او ختیځ خواته د چین سره وصل ده. دغه چې تاسو وینئ دا دوستانو دا د ډیورند کرښه ده چې د افغانستان د حکومتونو د خوا په رسمیت نه ده پیژندل شوې، بلکې دواړو خواو ته د میشتو قومونو د خوا هم په رسمیت نه ده پیژندل شوې، ځکه همدغه کرښې موږ ته ډېر تاوانونه راپېښ کړل. یو قوم سره بیل کړو، پښتون سره بیل کړو، نور قومونه هم سره بیل کړل، سره نیم کړل، فامیل سره نیم کړلو. دغه په افغانستان کې په دغو سیمو کې ټول پښتانه دي او دغه سیمې چې تاسو دا ټول پښتانه، دا نور قومونه هم خو پښتون اکثر پښتانه، دا پښتون په مابین داسې یو دیوال رامنځته شو، سره جلا یې کړل، سره بیل یې کړل.
دا تړون په کوم وخت کې رامنځته شو؟ دا په 1893 زیږدیز کال کې تړون په 1893 زیږدیز کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برټانوي هند ترمنځ دا د ډیورند کرښه تړون لاسلیک شو او د دې موده د 100 کلونو دپاره وه چې اوس تقریبا 130 کاله وځي، یعنې 10 کاله اضافه د دې ووتل، خو بیا هم دا سیمې زموږ د افغانستان د واک لاندې نه شوې. بل په دې کې 7 مادې په دې تړون کې په هغه کې یو شرط دا و چې د امیر عبدالرحمن خان به د کرښې دې خواته د برټانوي هند په سیمو کې لاسوهنه نه کوي او برټانوي هند به د کرښې دې خواته لاسوهنه نه کوي. او بل د ولې برټانوي هند وایي په هغه وخت کې دلته هند و، پاکستان نشته و، پاکستان اصلا په نقشه کې نشته و، د پاکستان نوم نشته و، دلته هند و. هغه وخت کې انګلستان د هند اشغال کړی و، نه ځکه برټانیا اشغال کړی و، دته ځکه برټانوي هند وایي. برټانوي هند نه غوښتل دې خواته روسیه په واک کې وه چې روسیه دې خواته پرمختګ وکړي، نو ځکه دلته یوه کرښه رامنځته کړه. یعنې داسې ویل کېږي، داسې نور موخې هم شته چې دا ولې رامنځته شوله. یوه موخه دا هم ده چې په پخوا وخت کې د انګلستان سره پښتنو ډېر جنګونه ورکړل، ډېر تلفات یې ور واړول، ډېر کسان یې ور مړه کړل، نو ځکه د غچ اخیستلو دپاره شاید کیدای شي چې دوی دغه کرښه د دغه پښتون د قوم په منځ کې دا کرښه یعنې دوی دواړه یې سره نیم کړل. او په دې کې رښتیا هم چې یو غټ واخیستلو او لږ څه سره بې اتفاقه هم کړلو، کمزوري کړلو. په حقیقت کې دوی هدف دا و چې دا قوم سره کمزوري کړي، ځکه چې دا یو قوي قوم و، اوس هم قوي دی خو لږ څه کمزوری شولو. بل دا چې دا کرښه د چا د خوا په رسمیت پیژندل شوې، چا د خوا نه ده پیژندل شوې. زه به تاسو ته ټول تشریح کړم. لومړی دا چې د ظاهر خان په وخت کې په اول پاکستان تاسو ته وښیم چې دا په کوم وخت کې جوړ شو. پاکستان په 1947 زیږدیز کال کې جوړ شو. په 1947 کال کې پاکستان جوړ شو. په هغه وخت کې محمد ظاهر شاه د افغانستان پاچا و. افغانستان لومړنی هیواد و چې په هغه وخت کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان غړیتوب نه منلو. محمد ظاهر شاه په هغه وخت کې همدغه د ډیورند موضوع بیا هم راپورته کړله چې دې ته باید خاتمه ورکړو، یعنې د محمد ظاهر شاه هم په رسمیت نه پیژندلو. بیا وروسته سردار محمد داود خان هم مخالفت ورسره وښودو، دی په رسمیت ونه پیژندله. نه تنها چې په رسمیت نه پیژندله، یعنې ورسره قبول یې نه کړله، بلکې لږ و چې دواړو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه شدیده جګړه رامنځته شي. بیا وروسته سره موضوع لږ څه پیکه شوله. بیا نور محمد ترکی د حاکمیت په وخت کې د هم د موضوع رد کړله، یعنې د په رسمیت نه پیژندلو. بیا حفیظ الله امین هم دا رد کړله. ببرک کارمل هم رد کړله، په رسمیت نه پیژندله. وروسته ډاکټر نجیب الله هغه خو بیخي رد کړل. هغه خو ټولو ته معلومه ده چې دا یې سرسخت مخالف و. کله چې ډاکټر نجیب الله نوم واخیستل شي، ماته پاکستان هم ورسره په یاد شي، ځکه چې دا یې سرسخت مخالف و د پاکستان، او په همدې ویل کېږي چې په همدې خاطر یې هم دا شهید کړلو، ځکه چې د ډیورند کرښه لاسلیکوله نه، په رسمیت یې نه پیژندله. بیا وروسته د مجاهدینو وخت راغی. د مجاهدینو په وخت کې دا موضوع بیخي یوه هیره شوې موضوع وه، ځکه دلته افغانان په جنګ کې وو او د چوکۍ د پیدا کولو په
کې بوختو. بیا وروسته د طالبانو تحریک راغی، زوړ تحریک. په هغه وخت کې دوی نه 3 ځلې د غوښتنه وشوله، د پاکستان د خوا غوښتنه ترې نه وشوله چې د په رسمیت وپېژندل شي، چې دوی 3 ځلې د خبر رد کړله او په رسمیت یې ونه پېژندله. بیا وروسته جمهوریت نظام راغی چې حامد کرزي هم د په رسمیت رد کړله، اشرف غني هم رد کړله. اشرف غني خو په نورو موضوعګانو کې هم د پاکستان سره مخالفت درلودلو. اوس فعلی نظام هم دا موضوع ردوي، هیڅ کله به افغانان دا لاسلیک نه کړي او هیڅ کله به په رسمیت ونه پېژني. نن غواړم د افغانستان د معدنونو په هکله معلومات شریکم، ګرچې دا معدنونو موضوع چې دا ډیره پخوانۍ ده. د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې چې خپل پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې همدا سروې کړې وه، مطالعات کړي وو. د مطالعې په طرز کې په افغانستان کې دوی ته دا معلومه شوې وه چې دلته د افغانستان یو غني هیواد دی د معدنونو د نگاه نه. په هغه وخت کې د دوی دغه مطالعات دغه سروې چې دوی کړې وه د ټولې نړۍ خلک هک او پک حیران شول، ځکه دوی په هغه وخت کې په ډېره موډرن شکل باندې دا سروې کړې وه او افغانستان دغه سیمې مطالعه کړې وې په کومو ځایونو کې چې معدنونه شتون لري. بیا وروسته خو تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې 4 لسیزې جنګونه و. د افغانستان خلکو ونه شوی کولی چې دې نه پوره ګټه واخلي. په همغه وختو کې همدغه پخواني شوروي اتحاد چې کله شکست وخوړل، ماتې وخوړله، بیا پخواني مجاهدینو بیا دغه دفترونه په کابل کې کوم دفترونه چې همدغه مطالعات کې شوي هغه دفترونه یې ړنګ کړل. په هغو وختو کې خو مجاهدینو ته هم هر څه کافر ښکارېدل. تلویزیون به مات کړو، نه تنها چې انسان به ورته کافر ښکارېده بلکې نور اشیاوې لکه په هغه وخت کې به تلویزیونونه ماتول، نور داسې دا دفتر هم ویجاړ کړلو. خو د خوشحالۍ خبر بیا دا وه چې په هغه وخت کې دغه نقشې یا طرح یا دغه بررسي چې دی کړې وې، مطالعې چې کړې وې د افغانستان د معدنونو په هکله، په هغه وخت کې د هغه وخت انجینرانو دا په خپلو کورونو کې ساتلې وې چې دا محفوظ ساتل شوی وې چې بیا د نوي حکومت په راتګ سره چې د جمهوریت حکومت و، په هغه وخت کې دا حکومت ته تسلیم شول، دا کاغذونه ورکړل شول چې په هغه وخت کې 2010 کې بیا د امریکا جیولوجستانو او د افغانستان جیولوجستانو په ګډه د همغه کاغذونه او یا سروېګانو او یا هم د همغه مطالعاتو په مرسته باندې نور مطالعات هم وکړل او دا یې معلومه کړه چې په افغانستان کې ډېر معدنونه وجود لري چې د هغو ټول هغه چې دا لري ارزښت لري، د هغې ټول ارزښت $1 تریلیون وښودلو. البته د 1 تریلیون نه تر 3 تریلیونه پورې چې کم حد اقل $1 تریلیون و. تاسو ته به معلومه وي چې 1 تریلیون څه کېږي. 1000 میلیون $1 $1 میلیارد کېږي. 1 میلیارد بیا 1000 میلیارد $1 تریلیون کېږي. نو د افغانستان د ټول منابع چې سره راټولې کړې وې د ګټې د ارزښت $1 تریلیون، یعنې 1 تریلیون نه تر 3. که بهتره تاسو ته ووایم، شاید بیا هم تاسو ته واضح معلومه شوې نه وي، که موږ $1 تریلیون په د افغانستان په خلکو باندې تقسیم کړو، یعنې د افغانستان نفوس خو 40 میلیونه دی، که د افغانستان په 40 میلیونه وګړو باندې دا تقسیم کړو، نو هر فرد ته که هغه ماشوم وي، که هغه سپین ږیری وي، ځوان وي، ښځه وي، نر وي، ټولو ته به 2 میلیونه افغانۍ رسیږي. یعنې ما چې کوم حساب وکړو، ماشین حساب مې راواخیست 2 میلیونه افغانۍ. خو خیر په دې کې بیا هم فکس شاید 2 میلیونه نشي، ځکه د په استخراج باندې او پروسس باندې مصارف راځي. په افغانستان کې کوم په معدنونو کې کوم څه پراته دي، د افغانستان د ځمکې لاندې څه پراته دي چې موږ په دې اړه باندې خبرې کوو. د افغانستان ځمکې لاندې وسپنه پراته ده، وسپنه. بیا بل شی دی چې هغه ماربل نومیږي یا مرمر شاید ټولو پېژنئ. مرمر او بیا نور شان دي، مثلا نور داسې نایابه یا کمیابه منرالونه دي. نایابه منرالونه دي. په هغه پسې بیا المونیم دی، المونیم ده،
طلا ده، مس دی، نور شیان هم دي لکه لاجورد، زمرودونه. خو که ټول تاسو تشریح کړم دا نو هر یو ځان ته هر یو د تیږې معلومات یا د فلزاتو په هکله معلومات دا خو بسته کتاب غواړي. نو زه غواړم تاسو ته تل غواړم تاسو ته خلاص شیان تشریح کړم چې تاسو زر پرې پوه شئ. مثلا په افغانستان کې وسپنه ده، څومره وسپنه ده په افغانستان کې؟ 2.2 میلیارده ټنه وسپنه ده. 2 میلیارده ټنه، 2.2 میلیارده ټنه ده. مرمر هم همدا شکل 1.3 میلیارده ټنه ده. همدارنګه نایابه منرالونه یا کمیابه منرالونه دي، په هغې کې بیا نور شیان هم شامل دي چې په هکله بخیر معلومات درکړم. 1.4 میلیونه ټنه نور نایابه او کمیابه منرالونه دي په دې کې. بیا المونیم دی، المونیم هم 1.3 میلیونه ټنه المونیم لرو. طلا لرو، طلا بیا لږ څه کمه ده د ما په نظر. طلا 2200 کیلو ګرام طلا لرو. مس بیخی زیاد لرو. مس خو تاسو ته معلوم دي دوستانو، مس د افغانستان یعنی دوهم کان دی، یعنی دوهم معدن په افغانستان کې د مسو دی په ټوله نړۍ کې، یعنی دوهم کان په افغانستان کې دی چې هغه مس عینک په لوګر کې دی. نور لاجورد و زمرود و نور شیان دي چې هغه که تاسو ته ولیکم شاید ګټه هم ونه کړي، او دا شیان مې هم د لیکلو نه په خوله باندې ډېر ښه راځي. خو بیا هم د لیکنه داسې دی سړي په مغزو کې داسې یو عکس ترېنه اخیستل کېږي. بیا راځو وسپنې ته. مثلا دغه ټول د معدنونه چې دي دا په افغانستان کې په تیتو ځایو کې دي، په هر ولایتو کې دي. خو بیا هم په کوم ولایتو کې، خاص ولایتو کې چې شتون لري، یعنی په هغې ځای کې زیات شتون لري. لکه وسپنه په د حاجي ګک کان چې دی په بامیانو کې دی، یعنی وسپنه په بامیانو کې زیاته ده. په نورو ځایو کې هم لکه په کندهار او په نورو سیمو کې زیاته ده. ماربل یا مرمر بیا په هرات کې شتون لري، په هغې ځای کې زیاته ده، ګرچې په نورو ولایتونو کې هم شته ده. او نایابه منرالونه چې دي یا کمیابه نور منرالونه په دې کې لیتیم دی، چې لیتیم بیا د هلمند د خانشین په ولسوالۍ کې هلته زیات دی لیتیم. د لیتیم په اړه هم لږ څه معلومات سره شریکوم ځکه چې هغه مهمه موضوع ده. المونیم دی، المونیم هم په کندهار او په بدخشان کې دی. طلا ده، طلا بیا د غزني نه تر زابل پورې او د بدخشان نه تر تخار پورې په دغه سیمو کې بیا طلا زیاته ده. همدارنګه مس دی، مس بیا په لوګر کې زیات دی. نور داسې نورې تیږې دي لکه یو رقم ته سپینه تیږه ده، شوکانې ورته وایي، هغه بیا په ننګرهار کې زیات دي چې هغه د آرایش کار ترېنه اخیستل کېږي، د ماشومانو پوډر ترېنه جوړېږي. نور داسې ډېر کارونه ترېنه کېږي. نور ډېر شیان دي دوستانو. که د هغې په اړه که د ګاز او د تیلو په اړه معلوماتو سره شریکم، هغه علاحده موضوع ده، بیخي زیات وخت به ونیسي. د تیلو ځای بیا سرپل، په سرپل کې د تیل زیات هلته دي. اوس راځو وسپنې ته. تاسو ته مې درته وویل چې 2.2 میلیارده ټنه وسپنه لري. راځئ تاسو ته به دا خلاصې ووایم، په دقیق بېرته ووایم 2.2 میلیارده ټنه څومره کېږي. که تاسو په فرانسه کې د ایفل ټاور لیدلی بیا د وسپنې نه جوړ شوی دی. د همدغه وسپنې نه چې په افغانستان کې شتون لري، موږ کولی شو د ایفل غوندې نور ټاورونه 2 لکه نور ټاورونه هم جوړ کړو. 2 لکه ټاورونه په همغه شکل باندې، ځکه هغه ټاور به تاسو ته معلوم وي دغه رقم شکل لري. دا شکل لري دا ټاور چې د ټول د 324 متره لوړوالی لري او د 2000 نه زیاته وسپنه په دې کې کارول شوې ده. نو موږ د همدغه وسپنې نه 2 لکه ټاورونه جوړولی شو. فرانسې یو دانه جوړ کړی، دومره وسپنه یې کارولې ده، د دومره ځایونو نه وسپنې وغوښتلې. موږ د وسپنه بیخي زیاته لرو. په هغې پسې مرمر هم په ډېرو سیمو کې شته چې په هرات کې زیاته لرو. نایابه منرالونه په دې کې ډېر منرالونه شامل دي چې په هغې کې لیتیم دي. دلته یوه موضوع ده دوستانو، تاسو ته یا تاسو به اورېدلی وي چې د تیلو وخت نور پای مومي. خیر په نږدې وختو کې نه، یعنی
تاسو ته به دا معلومه وي چې په ټوله کې عربستان ډېر زیات عربستان دی، بیا پسې نور مملکتونه دي لکه ایران د تیلو نه ډېره اعظمي استفاده وکړله او ډېرې ګټې ترېنه واخیستلې، ځکه دوران د تیلو اوس ورو ورو تکنالوژي پیشرفته کېږي. تیل به داسې وخت راشي چې تیل به صفر شي، د تیلو مصرف به صفر ته خو به هم را نشي، خو بیخي به کچه کمه شي، ځکه چې اوس هم ځینې کمپنۍ په دې کوشش کوي چې داسې موټر راوباسي، داسې موټر جوړ کړي چې په هغې کې چې برقي موټر وي، د تیلو استفاده ترېنه ونه شي. نو لیتیم چې دی، لیتیم بیا په بطرۍ کې استعمالیږي. نو کله چې لیتیم په بطرۍ کې استعمالیږي، طبعا چې برقي موټر به هم د بطرۍ په کې استعمالیږي، نو موږ به بیا هم د لیتیم نه استفاده وکړو. دا چې موږ د تیلو نه استفاده ونه شوای کولی په دومره وخت کې، اوس دا ویل کېږي چې افغانستان د تیلو نه استفاده ونه کړله، نو پس د تیلو دوران هم لاړو. خیر په نږدې وختو کې هم دوران نه ځي، تر اوسه پورې مهدي د تیلو په استخراج باندې کار روان دی، په میلیون ډالر باندې ګټو. اوس دا زیره هم تاسو ته درکړم، تاسو به م اورېدلی وي چې په دې باندې مهدي کارونه روان دي په معدنونو، د افغانستان په ډېرو معدنونو باندې اوس عملا کار روان دی. انشاءالله هیله مو شته چې نور افغانستان اقتصاد لوړ شي، ځکه چې اوس جنګ نشته. د هر پروژې په افغانستان کې چې نه پلي کېدلی یا معدنونه مو نشوای استخراجولی، فقط لامل دا و چې جنګ. اوس خو جنګ نشته، هېڅ بهانه نور موږ نه لرو، نو په همدې خاطر په ډېرو معدنونو باندې کار روان دی. د موږ موضوع په لیتیم کې وه، نو دا چې د تیلو دوران خو تر اوسه نه دی تللی، خیر لاړ به شي، خو که تیلو دوران لاړلو موږ تاسو لیتیم لرو. د لیتیم اندازه داسې ښودل شوې ده چې د سعودي عربستان د کوم تیل چې دوی لري، د کوم تیل نه چې دوی استفاده وکړه، د دې په برابر باندې په مغو اندازه باندې موږ لیتیم لرو. نو پس د که تیلو دوران لاړ د شي موږ لیتیم لرو، پس د لیتیم نه استفاده کوو. دا که استخراج شي او دې نه دا صادر کړو او پانګونه پرې وشي په استخراج باندې، نو دا ډېر غټ زیری به وي د وطن دپاره. همدارنګه د مس کان چې تاسو وینئ، معدن په لوګر کې د مس عینک ورته وایي، چې په هغو وختو کې چې دا سروې وشوه 2010 کې د کرزي په دوران کې، د حکومت په دوران کې امریکا جیولوجستانو د افغانستان جیولوجستانو سره په ګډه دا سروې وکړله. په هغې کې بیا چې کله دوی د افغانستان د منابع خلکو ته د دې معلومات وړاندې کړل، کومه مطالعه چې دوی کړې وه او د دې ارزښت یې وړاندې کړلو چې 1 تریلیون نه 3 تریلیون ارزښت لري. بس په هغو وختو کې چین، جاپان، هند، همدارنګه آلمان، فرانسه، امریکا، همداسې نورې هیوادونو، د دې هیوادونو داخلي شرکتونه که هغه خصوصي شرکتونه و که هغه دولتي شرکتونه و، د افغانستان همدغه پانګونې ته یې زړه ښه کړو تر څو چې په دې کې پانګونه وکړي او د افغانستان په معدنونو باندې، په استخراج باندې او پروسس باندې کار شروع کړي، چې په هغې کې چین د افغانستان د مس عینک کان سره قرارداد وکړلو، په هغې کې قرارداد وکړلو. د مس عینک لګښت، یعنې د هغې ګټه چې د هغې څومره ارزښت دی، د مس عینک ارزښت 100 میلیارد ډالر و، چې بیا چین په افغانستان کې دغه مس عینک قرارداد واخیستلو چې 3.5 میلیارد ډالره پانګونه به په دې باندې کوي، عمره به ورکول کېږي، یعنې 3.5 میلیارد ډالر په اندازه باندې دوی د افغانستان سره لاسلیک وکړل، چې دا سویل کېږي چې دا په افغانستان کې د خارجیانو یا د بهر ملکونو دا غټترین قرارداد دی. 3.5 میلیارد ډالر ډېر غټ قرارداد دی. خو په هغه وخت کې دا شرطونه هم پرېښودل شوي وو، په دې قرارداد کې دا راغلي وو چې تاسو په دغه ځای کې موږ ته برېښنا هم تولیدوئ، دا وسایل به راته مهیا کوئ تر څو په همدغه کان کې، په همدغه سیمه کې او په دغه پرتو سیمو کې موږ باید د افغانستان خلک برق ولري. د ریل پټلۍ نور طرحې هم شته وي چې ریل پټلۍ باید وي او نور روغتونونه وي. ډېر مسایل وو چې ورو ورو هغه د قرارداد لږ څه د لغوې خواته نږدې کېدلو، د څو لاملونه وو چې د لغوه کېدلو، ګرچې لغوه کېدلو نه، خو کارونه یې په ټپه درېدل، صفر ته نږدې کېدل.
یو ولایت د افغانستان جنگونه و داخلي په وختو کې د چین په انجنیرانو باندې هم په دې باندې حمله وشولې، یعنی او بل لامل دا بل کېږي چې په هغې ځای کې په موغه ځای کې چې د په کان باندې یا په معدن باندې کار شروع کړلو، د هغې خاورې لاندې بسته یو تاریخي ښار راووتلو، یعنی ویل کېږي چې هغه 15,000 کالونه مخکې په دې ځای کې ښار یې بولي یا کلی یې بولي یا یو ډېر عجیبه ځای راووتلو چې د دنیا په کامیابه تاریخي ځایونو کې دا شمیرل کېږي. بیا په هغو وختو کې هم د افغانستان غټو کارپوهانو حکومت ته دا مشوره ورکړه چې د کان مخه دې ونیول شي، چین سره د قرارداد لغوه شي چې دغه تاریخي ځایونو ته صدمه ونه رسېږي. داسې ښکارېدله چې چین په دې کې تاوان کړی دی، نو چین هم د قرارداد نه ورو ورو لاس اخیستلو. نو کله چې هغه حکومت ماتې وخوړه، جمهوریت امارت راغی، بیا چین زړه ښه کړلو چې بیا راشي په دې باندې کار شروع کړي، ځکه چې د پروژې وخت ټول وخت 10 کاله ویل شوی، یعنی تر 2029 کال پورې به دی په دې باندې کار کوي. او په دې کې یو بل شی ما لکه چې موضوع یاد نه کړله، په هغې قرارداد کې دا هم راغلی و چې ټول پروسس په افغانستان کې کېږي، په هغه ځایو کې به د پروسس یوه غټه کارخونه جوړېږي، یو غټ ځای به ورته جوړېږي تر څو دا پروسس شي. خو متاسفانه اوس چې کله بل حکومت راغی، چین اوس راغی، په دې باندې کار پیل کړی دی، خو په هغه قراردادونو باندې نه دی پاتې شوي، یعنی دا ټول پروسس چې دی کوي دغه ټول هغه دا ګوره دا مس یا وسپنه یا طلا دا خالص نه پیدا کېږي چې ته ځمکه راوخري او دلته وسپنه پیدا شي یا ځمکه راوکیندې طلا را پیدا شي. خلاصه دا په ډبرو کې په نورو شیانو کې وي، یعنی مخلوطه وي، د هغې نه بیا راایستل کېږي، دې ته پروسس وي چې بیا د تیږو نه وسپنه راایستل کېږي یا مس راایستل کېږي. نو دا د پروسس دا کومه پروسه چې ده دا دوی اوس په چین کې کوي، یعنی دا ټول هغه تیږې یا هغه شیان چې په هغې کې مس پراته دي دا چین ته وړي، په چین کې پروسس کوي، چې طبعا یعنی افغانستان ته په خیر شاید ډېره تمامه نشي، ډېره تمامه نشي، ګرچې افغانستان ته خو فایده رسېږي، خو کومه فایده چې ما په اول قرارداد کې چې څه راغلی و د هغې ګټه لږ څه زیاته وه. چین هیواد د نور افریقایي هیوادونو سره یا د نور غریبو هیوادونو سره په اصطلاح درته وایم، د نور غریبو هیوادونو سره هم همدا چلونه کړي وو، هغه هیوادونه هم غریب وو، ناچاره وو، بله چاره یې نه درلود، اگر په داسې حال کې چې دوی په دې باندې خبرېدل هم چې چین دوی سره په چل کې چلېږي. اوس هم د امارت همدا د رسمیت پېژندلې موضوع ده، په دې باندې لږ څه غلي دي، ناچاره دي، خو بیا هم که د قرارداد لږ څه تمدید شي یا هماغه اولني قرارداد کې چې څه لیکلي وو هغه پلی شي، نو دا به د افغانستان په خیر وي. نو دا و د افغانستان د معدنونو په اړه لنډ معلومات. وخت کم دی او غواړم چې د ویډیو هغه وخت لږ څه راکم شي، تاسو لپاره به هم خستګونه نه وي. وروسته له دې هم دوستانو غواړم تاسو سره د افغانستان او د نور نړۍ په مهم موضوعاتو، هغه موضوعات چې تاسو په هغې کې پوښتنه لرئ زه تاسو سره غواړم شریکم. اوس هم کولی شئ تاسو دوستانو په کومنټ کې ماته ولیکئ کوم موضوع تاسو لپاره مهمه او اړینه ده چې په هغې باندې پوه شئ، زه به د هغې په اړه تاسو سره کره مفصل او په زړه پورې معلومات شریک کړم. سلامونه او نیکې هیلې. نن غواړم تاسو ته د افغانستان د اوبو او د افغانستان د سیندونو په هکله معلومات درکړم. دا ډېر اړین معلومات دي، په دې باندې باید هر څوک پوه شي. دا چې افغانستان څومره اوبه لري، څومره سیندونه لري، د اوبو نه څومره ګټه اخیستې ده، ګاونډي هېوادونو ته څومره اوبه ځي، ټولو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. اول باید دا ووایم چې په افغانستان کې د اوبه د کومه شوې دي، د کومه کې په افغانستان کې د اوبه ټولې د موږ خپلې اوبه دي، یعنې د کوم ګاونډي هېواد نه راځي، ټولې د بارانو د وجې بارانونه اوري او د موږ په وطن کې دا چې د موږ افغانستان دا یو غرنی هېواد دی، 3/4 برخې غرونه لري، نو طبعا چې په دوی کې به اوبه هم زیاتې وي. بیا هم نظر هغو هېوادو ته چې د اوبو کچې زیاتې دي د هغو په لیست کې نه یو، خو د خپلو ګاونډیو هېوادونو کې نظر دی ته بیا موږ اوبه زیاتې لرو. په خواشینۍ سره ووایم چې موږ د ټولو اوبو نه
10 سلنه ګټه اخیستې ده او 10 سلنه اوبه د موږ ګاونډي هیوادونو ته ځي. د علت شوی د علت ناامني جنګ و. نو په افغانستان کې په کال کې د 25 نه تر 10 سانتي مترو باران وریږي. یعنی که په افغانستان کې د اوبه نه جذب شي د داس فرض کړه د اوبه نه جذب شي نه بل خواته لاړ شي داسې ډنډې پاتې شي په یو کال کې چې څومره باران ووري دا به 10 سانتي متره باران وي چې اوس طبعا اوبه خو ځمکه جذب کوي یا حرکت کوي په سیندونو کې نو به خو ځای په ځای نه معلومیږي چې اندازه شي او دا به مختلف اندازې لري. په ځینو غرونو کې زیات وریږي ان ته 1 متر پورې په ځینو ځایو کې ان ته 20 سانتي متر پورې وریږي. اوس به تاسو ته د سیندونو په هکله معلومات درکړم. سیندونه افغانستان د سیندونو د لحاظه په 5 حوزو ویشل شوی دی. په 5 حوزو ځکه ویشل شوی دی چې د ځینو ساحو یا ځینو ولایاتو اوبه په یوه خوا راوي یوې نقطې ته راوي د ځینو ولایاتو بلې نقطې ته راوي بل ځای ته روانې وي. نو په همدې لحاظ باندې دا د اسانتیا په خاطر په 5 حوزو ویشل شوی دی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم د وخت ماته په ذهن کې راغی. فرض کړه تاسو یو کور لرئ 5 اتاقه لري دغه بام اوبه ناوی اخواته ده اخواته اوبه وځي د بل ناوه بل خواته ده ټول اوبه بل خواته وځي د بل بام بل خواته وځي. نو موږ د هر بام ته علاوه حوزه وي. همدارنګه د افغانستان هم 5 حوزو ویشل شوی دی چې د هر حوزو اوبه علاوه هر خواته وځي. لومړی حوزه یعنی د سیند لحاظه په 5 حوزو ویشل شوی دی چې اول حوزه د هلمند سیند دی. د هلمند سیند تاسو دا توره کرښه وینئ چې ما راته وکړې ده په دې کې څو ولایات شریک شویان تر کابل پورې دا د هلمند د سیند حوزه ده. د هلمند د سیند حوزه دا د هلمند سیند د اصلي کرښې چې تاسو وینئ دا سیندونه دي. دا د پغمان نه شروع کیږي د کابل د غرب نه شروع کیږي د بامیانو نه د بابا د غره نه د هغو ځایونو سرچینه اخلي د هلمند سیند راځي بیا په دوی کې د غزني سیند ورسره ګډیږي د ارغنداب سیند ورسره ګډیږي دا اوبه څي بالاخره دا اوبه چیرته ځي دا اوبه ایران ته ځي. یعنی د موږ د څو اوبه چې په افغانستان کې دي د خو تاسو ته وویل چې 80 سلنه ګاونډي هیوادونو ته ځي. نو په همدې خاطر دلته اوبه ډېرې چې 40 سلنه د استفاده ترېنه کړې ده. دا د هلمند حوزه د هلمند په حوزه په هغه وخت کې یو دلته یو موضوع د خیر دی خدای دې وکړي چې ویډیو اوږده نه شي. د موږ د ظاهرشاه پاچا په وخت کې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې د ایران سره داسې تړون وکړلو چې د هلمند د سیند اوبه به تاسو ته په ثانیه کې 22 متره مکعب اوبه درکوي چې بیا د حسنیت په خاطر د ظاهرشاه هم 24 متره مکعب اوبه اجازه ورکړه چې دومره اوبه موږ تاسو ته درکولی شو. قیمت او هر څه ورسره په تړون کې لاسلیک کړل او دا یې هم په تړون کې وویلې که موږ ته اوبه زیاتې په کار شوې یعنې موږ ته اوبه کفایت ونه کړلو دا اوبه موږ بندوو. یعنې که بل مشکل هم و دا د موږ خپل زړه دی خپل اوبه هم دې بندوي چې ایران ورسره منله وه چې ښه سمه ده تاسو اوبه دي کار کم کوئ خو که موږ ته دومره اوبه راکوئ رایې کړئ. دا چې په افغانستان کې جنګونه شول 40 کاله جنګ شول او دا اوبه ایران دومره استفاده وکړه چې موږ بیخي کمه ترېنه وکړه ټول ایران ته روانې دي. اوس نمک حرامي کوه اوس هم نه پرېږدي چې موږ بندونه جوړ کړو هېڅ په موږ له ورېږي نه دغو همسایهګانو همدغه همسایهګانو په همدې خاطر موږ نه پرېږي چې موږ ترقي وکړو. په همدې خاطر جنګ ته خوشحاله وو ځکه چې که جنګ وي لا ورک شي سوله راشي افغانستان به ترقي وکړي چې افغانستان ترقي وکړي افغانستان بندونه جوړ کړي چې بندونه جوړ کړي موږ ته به اوبه نه راکوي چې بندونه جوړ کړي برېښنا به تولیدوي د موږ نه به برېښنا نه غواړي په منابعو به کار وکړه په نورو معدنونو به کار وکړه یعنې ګاز به خپل ولري تیل به خپل ولري د موږ نه به یې نه اخلي. په همدې خاطر دغه علتونه دي خیر دا یو علاحده موضوع ده. زه هر وارې د ما خبر سیاسي ځکه شي چې دغو علتونو چې اول په افغانستان کې بندونه جوړ شول ولې جوړ نه شول یا ولې اوبه نه مهار کېږي که نه ټول خبره هم سیاست ځکه راځي چې زه ملامت نه یم علتونه یې همدا دي. نو دا و د هلمند د سیند په اړه معلومات. را به شو د آمو د سیند په اړه معلومات درکوم. د آمو د سیند حوزه ما خو درته وویل چې 15 حوزې دي. دوهمه حوزه د آمو د سیند حوزه ده. دغه توره کرښه چې تاسو وینئ دغه د آمو د سیند ده ځکه چې دلته آمو سیند ما تاسو ته د قوشتېپې د کانال په هکله چې معلومات درکړي وو په هغو کې مې تاسو ته ویلي دي چې د دغه پامیر د غرونو نه د اوبه راځي په همدغو ځایو کې دغه د آمو سیند ده او په نه تنها چې موږ د آمو د سیند نه استفاده ونه کړله د موږ خپلې اوبه مو روانې دي د کوکچې سیند دی او د کندوز سیند دی او نور واړه سیندونه دي چې دغو ته اوبه ورځي.
خو بیا هم دغه څومره د حوزه د هلمند حوزه چې څومره غټه ده تر کابل پورې رسیږي دا خو نظر دوی ته بیا آمو اوبه زیاتې دي په دغه ساحه کې د آمو او د کابل را بشو اوس د کابل حوزې ته د کابل سیند ته یعنی دغه ټول د کابل د حوزې په نامه دی دغه سیند دغه سیند د کابل چې دی دا بیا د وردګو نه شروع کېږي دو ځای نه بیا په لوګر تاویږي د پغمان اوبه ورته راځي کابل سیند جوړوي بیا د الینګار او د پنجشیر او د کونړ اوبه ورسره ګډېږي بیا ځي پاکستان ته پاکستان پسې هند ته هند نه پسې بهر ته سړی چې ډېر معلومات پیدا کړه سړی ډېر خفه شي یعنې چې څومره اوبه دې موږ څي څومره ګټې دې موږ ګاونډیو رانه واخیستلې سړی بیخي ډېر خفه شي دا و د کابل حوزه په غوب د هریرود حوزه ده دغه د هریرود حوزه ده په هریرود کې به د دوه سیندونه دي دغه سیندونه هم د سپین غره د غرب نه دا شروع کېږي د هریرود سیند د هریرود سیند بیا ځي د ایران او د ترکمنستان مرز ته چې په مغو ځایو کې به د شریکېږي او دلته بیا بل سیند د مرغاب په نامه دی دا بیا دم خالص بیا ترکمنستان ته ځي ټول بله حوزه ده د شمالي په نامه حوزه ده دا هم د هندوکش د غرونو نه سرچینه اخلي د دو سیندونه بیا په ولایتو کې بلخ او سمنګان او جوزجان په دغو ځایو کې تیریږي خو دا بیا بل هېواد ته نه ځي لومړنۍ حوزه چې ده چې بل هېواد ته اوبه نه ځي هغه دا ده چې اوبه یې کمې دي یعنې علت یې همدا دی اوبه یې کمې دي په ټولو کې اوبه په کومه حوزه کې زیاتې دي د آمو د سیند په حوزه کې او د کابل د سیند په حوزه کې په دغو ساحو کې اوبه بیخي زیاتې دي او د هلمند ساحه بیخي غټه ده خو دلته بیا اوبه دومره زیاتې نه دي اوس به راشو دو ته چې هلمند څومره فیصده یعنې د ساحه یې نیولې ده هلمند په دو کې یو څلوېښت فیصده ساحه یې نیولې ده په دې کې بیا 14% ساحه د آمو سیند نیولې ده یعنې دغه حوزې نیولې ده په دې کې بیا 11 بیا د کابل سیند هغه نیولې حوزې نیولې ده 12 د هریرود حوزه نیولې ده 12 د شمالي حوزې نیولې ده دغه ساحه نور پاتې 10% ساحې نور 10% ساحې نور شو چې هغه داسې ریګستانونه دي چې په هغو کې بیا اوبه جذب کېږي ورکېږي نو کومې خوا ته نه ځي دا یې په بیخي نه بهونکو هغه کې حساب کړي دي ساحو کې او بل پاکستان ته د موږ څومره اوبه ځي پاکستان ته تقریبا په کال کې 22 میلیارده متر مکعب اوبه ځي 22 میلیارده ایران ته بیا 9 میلیارده متر مکعب ځي په کال کې ترکمنستان او ازبکستان او ترکمنستان ته بیا 20 میلیارده متر مکعب اوبه ځي په کال کې د موږ اوبه چې ګاونډي هېوادو ته چې نه ځي هغه یو چین دی یو تاجکستان ته ځکه نه ځي چې هلته هغه لوړ دی په موږ باندې او چین ته نه ځي چې هلته مخې نه لرو چې اوبه لاړې شي نو دا و د دې په هکله د دو سیندونو د مهارولو یا دا چې بندونه ورته جوړ شي او د اوبه راوګرځوو ګټې څه شی دي ګټې د اول خو د اوبو په ګټو باندې ماشوم هم پوهېږي خیر د دغو ګټو نه به تېر شو ګټې څه شی دي ګټې دا دي چې موږ دلته بندونه جوړ کړو د بندونو نه خو موږ ګټې اخیستی شو یو د برق برېښنا به لرو بل به موږ زراعت سکتور به موږ پرمختګ کړو چې په هغو کې به د موږ غلجات غنمو هر څه زیاتېږي بیا به موږ ګاونډیو هېوادونو ته صادرات لرو صادرات مو زیات شي او پیسې به ګټو او بله هغه دا ده چې د سیلابونو مخنیوی به کړو اوس د موږ په وطن کې په افغانستان کې چې دا څنګه لږ باران وشي سیلونه راشي دا ځکه چې دغه سیندونه چې دي دا ډېر په دې کې اوبه زیاتې وي داسې روانې وي بندونه چې نه دي ورته جوړ شوي چې د اوبه سره ودروي کنټرول یې کړي اوبه روانې دي دا و د موږ د نن ورځې درس د سیندونو د افغانستان د اوبو په هکله نن غواړم تاسو ته د قوشتېپې د کانال په هکله معلومات درکړم اوس په تاسو هم وایه چې د قوشتېپې د کانال په هکله خو مو بیخي ډېر اورېدلی دي فکر کوم چې تاسو به داسې نوي موضوعات نوي اورېدلي او ټول به مو تکراري اورېدلي وي ځکه چې په خواله رسنیو کې خصوصا بیا په فیسبوک کې ټول کاپي پیسټ بل چا د فیسبوک نه شی راخلي په خپل فیسبوک کې مغه لیکنه نشروي بل نفر یې دغه فیسبوک نه اخلي خپل فیسبوک کې نشروي همدغه یوه لیکنه به تاسو اورېدلي وي چې د قوشتېپې کانال څو فازه دی او څو کیلومتره دی او څومره بارې دی څومره ژورواله دی همدغه مو اورېدلي دي نور داسې نوي څه به مو نوي اورېدلي او زه پوهېږم چې تاسو په ذهن کې به ډېرې پوښتنې پیدا شوي وي
مثلا د قوشتېپې کانال اوبه چې راځي د کوم ځای نه راځي شاید دا مو اورېدلی وي چې د آمو د سیند نه راځي خو دا مو بیا نه دي اورېدلی چې د آمو د سیند اوبه بیا د کومه کېږي د سرچینه کوم ځای ده د کوم ځای نه راځي منبع کوم ځای ده او کوم ځای ته د اوبه ځي کوم ځای کې دا ختمیږي حتما دا پوښتنې در سره پیدا شوي دي او بله شاید دا موضوع د ډېرو کسانو سره دا پوښتنه پیدا شوي چې دا یا په ذهن کې دا ورغلی وي چې د قوشتېپې کانال کومه خواته روان دی صحیح ده دا یې اورېدلی دي چې د بلخ نه تېرېږي او جوزجان نه تېرېږي او د فاریاب اندخوی ته رسېږي دوی په ذهن کې شاید ډېر کسان داسې وي چې په ذهن کې شاید داسې ورته وشي چې دا قوشتېپې کانال د افغانستان دې خواته روان دی د افغانستان دې خواته روان دی نو دا دوی په ذهن کې ګرځي نن به دا ټول هغه پوښتنې چې زه پوهېږم چې تاسو په ذهن کې ګرځي او مهم معلومات دي هغه به تاسو سره شریک کړم او تاسو دا وکړئ چې د خوښې وړ مو وګرځي او یو څه ترې زده کړئ دا نقشه چې ما البته نقشه چې ما جوړه کړې ده او رسمي کړې مې ده په اصطلاح ډېره غلطه ده خیر د لږ عجله وه لږ وخت کم و که نه نو که وخت سم وای نو شاید بیخي د افغانستان نقشه مکمله سمه دلته ایستلې وای نو اوس پکار د تاسو د معلوماتو په خاطر د افغانستان خو 34 ولایتونه ډېر ولایتونه لري ما یو څو ولایتونه چې په هغې کې قوشتېپې کانال جوړېږي نو په دې نقشه کې دلته خو تاسو هم دومره بلد دي دلته بدخشان دی بدخشان نه پوهېږم چې په ویډیو کې به لیکنه راځي که نه خو په خوله یې وایم بدخشان سے تخار پسې کندوز بیا بلخ جوزجان فاریاب تاسو به د فاریاب نوم اورېدلی وي بلخ جوزجان فاریاب چې د قوشتېپې کانال دی هغه دغه ولایتونه دي بلخ جوزجان فاریاب زه اوس دا پاکوم بیرته ځکه تاسو ته مې صرف دومره در وښودل چې دغلته جوزجان دی دلته بلخ دی او دلته تخته پاک هم نه لرم او د خپل لاس نه استفاده کومه د بدخشان دی زموږ اوله موضوع اوس څه ده تاسو ما ویل چې تاسو ته په ذهن کې تاویږي او تاسو سره به سوال پیدا کېږي هغه به اوله پوښتنه شاید تاسو دا وي چې د آمو سیند د کوم ځای نه منبع کوم ځای ده د کوم ځای نه د اوبه راځي په کوم ځای ختمیږي اول به زه تاسو ته د افغانستان هغه درې هیوادونه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان چې دغه اوبه د موږ په سرحد کې سره یعنی د سرحد تشکیلوي هغه هیوادونه به دلته په نقشه کې وباسم ما دلته تیار لږ څه ځان ته نقل جوړ کړی دا تاجکستان شو دا کوم ځای شو ازبکستان او دا ترکمنستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان کوشش به وکړم لږ زر ووایم ځکه چې ویډیو به اوږدېږي او تاسو به سودا وي چې اوس زر اصلي موضوع ته راشه اوس اصلي موضوع ته زه راځم د آمو سیند د آمو سیند د کوم ځای نه شروع کېږي د آمو سیند د پامیر د غرونو نه شروع کېږي د پامیر غرونه په دغه ساحه کې یعنې تاجکستان او د افغانستان په دې سرحد کې پامیر غر نه د دغو غرونه اوبه راځي اول خو د پامیر غرونه باید تاسو وپېژنئ د پامیر غرونه ډېر لوړ دي نو او د دې سلسلې چین او پاکستان او تاجکستان افغانستان د دې غرونو سلسلې مخواته هم تللي دي اوس په تاسو ته دا پوښتنه پیدا شي چې په دې غرو کې اوبه د کومه شوې نو دوستانو تاسو ته به معلومه وي لکه د سالنګونو کې ولې اوبه زیاتې دي ځکه چې هغه لوړ دي یخ هلته زیات دی هلته واورې زیاتې وي نو طبعا چې هلته اوبه زیاتې دي بیا د پامیر د غرونو لوړوالی خو د سالنګ د غرونه بیخي لوړ دی 4000 متره لوړوالی لري دغه د پامیر غرونه نو طبعا چې 4000 متره لوړوالی ولري نو هلته ټول عمر هلته واورې پرتې دي یعنی هلته په اوړي کې هم هلته واورې پرتې دي نو هلته اوبه زیاتې وي کله چې اوبه زیاتې شي نو طبعا چې اوبه ښکته راځي اوبه په کومه لاره اوس راځي اوبه د تاجکستان په دغه ساحه کې هر ځای په دغه ساحو کې زه یوه ساحه انتخابوم په دغه ځایو کې راځي د پامیر د غرونو نه راښکته کېږي
د تاجکستان او د افغانستان مرز شریکه باندې دا په دغه ځای کې راځیم داسې دا د آمو سیند دی دوستانو دا د آمو سیند زه رسمومه دا د آمو سیند دی دا اوبه هم دغسې راځي دا افغانستان شو دا د افغانستان ولایتونه دي دا تاجکستان د سرحد سره بیا ازبکستان شروع کیږي په ازبکستان سره ترکمنستان شروع کیږي یعنی دغه اوبه چې دي د آمو سیند چې دی دا د افغانستان او د دغه دریو هیوادو ترمنځ سیاسي سرحد تشکیلوي د آمو سیند تر دغه ځایه پورې راغی تقریبا تر دغه ځایه پورې فکر کوم 1200 کیلومتره اوږدوالی لري تر دغه ځایه پورې چې راشي د ترکمنستان تر یوه حده پورې بیا دا اوبه د شمال خواته دې خواته ځي ترکمنستان کې مداخلیږي لږ دې خواته دلته یو د آرال په نامه یو سمندرګی دی سمندرګی ځکه ورته وایو چې سمندر نه لږ څه کوچنی دی دا سمندر د آرال په نامه دی آرال چې د قزاقستان او ازبکستان په دواړو په ځمکو کې یعنی دواړو برخې دواړو خواته شته دی چې نیمه په ازبکستان کې دی او نیم په قزاقستان کې دا اوبه دې خواته روانې زموږ اصلي موضوع دا نه ده چې د آرال سمندر چیرته دی او دا اوبه څنګه دي یوازې هدف د دې آمو د سیند نه دا و چې تاسو ته به دا پوښتنه پیدا شوې وي چې دې اوبه د کوم ځای نه راځي او چیرته دي د دې ټول اوږدوالی چې دی تر دې ځایه پورې 2540 کیلومتره دی او د افغانستان په پوله کې د دریو هیوادو ترمنځ چې دی او تر دغه ځایه پورې بیا 1200 کیلومتره دی دا شولو د آمو د سیند په هکله معلومات فکر کوم چې په دې کې به داسې نور څه نه وي په دې کې یوازې یو څه دا دی چې د دې اوبو نه کوم هېواد ډېره استفاده وکړه د دې اوبو نه تاجکستان ډېره استفاده وکړه بیا ورپسې ازبکستان وکړه بیا ترکمنستان ځکه کمیږي دا استفاده یې چې اوبه څومره چې زیاتې ځي یو خواته یې لږ څه اوبه کمیږي او دا اوبه یوه بله موضوع دا اوبه اوس فعلا دغه آرال سمندرګي ته نه رسېږي دا په لاره وچېږي اوس په اوس وختو کې دا په دې دښتو کې وچېږي دا ته آرال سمندره پورې اوس نه رسېږي مخکې به رسېدلی ته آرال سمندره پورې بله موضوع د دې په هکله دا وه چې کوم ډېر استفاده دې وکړه تاجکستان ډېر استفاده دې وکړه چا استفاده ترې ونه کړله افغانستان هېڅ استفاده ترې ونه کړه هېڅ یې ونه کړه نه تنها چې استفاده یې ونه کړه بلکې افغانستان ته یې زیان ورسولو څنګه زیان یې ورسولو دا اوبه خو تاسو ته معلومه دي چې طبعا دا اوبه به ډېرې اوبه دي فشار به زیات وي نو د دې اوبو فشار له کبله د افغانستان ځمکې تخریب کېدلې یعنی په کال کې سلګونه هکتاره ځمکې به تخریب کېدلې کومې ځمکې تخریب کېدلې هغه ځمکې چې هغه به زراعتي وي یعنی څومره مهمې ځمکې به تخریب کېدلې او هېڅ چا یې مخنیوی نه شوی کولی او نه یې کوله یعنی دا اوس فعلا د خوشحالۍ خبر څه شی ده چې د دې اوبو نه موږ استفاده کولی شو موږ دپاره یوه غټه پروژه د قوشتېپې د کانال په نامه ده اوس دلته اصلي موضوع دا ده چې موږ د دې کانال له طریقه دا اوبه خپل وطن ته راګرځوو یعنی په دومره کلونو کې یعنی بیخي موږ استفاده ترې ونه کړه اول ځل دی چې دا کانال جوړېږي او د دې اوبو نه استفاده کوو دا ډېره غټه خبر ده او ډېره د خوشحالۍ خبر ده د هغو کسانو دپاره چې دوی وطن دوسته وي د هغو کسانو دپاره چې دوی وطن مین خلک وي او په دې باندې چې ډېر فکر وکړي سړی دې په ګټو باندې بیا نو طبعا چې سړی ډېر خوشحاله کېږي زه کله کله دومره خوشحاله شم کله کله چې ډېر غمجن یم به دغسې په یو غټې پروژې په ذهن کې راولم بیا بېرته مې طبع سمه شي نو اوس راځو د آمو سیند خو مو وپېژندلو اوس راځو قوشتېپې کانال ته د قوشتېپې کانال ګرانو دوستانو درې مرحلې لري د فاز نوم به اورېدلی فاز یعنې مرحله فکر کوم دا فیز ویل کېږي خو نه پوهېږم سم دقیق خو اوس موږ فاز ورته وایي فاز یعنې پړاو په درې پړاوونه دي یو پړاو چې دی دوستان اولنی فاز هغه د کلدار ولسوالۍ چې د بلخ په ولایت کې ده د بلخ ولایت دوستانو دغه دی دا د بلخ ولایت دی دلته به داسې تیر کش کړم بلخ به دلته ولیکم دا بلخ شو د بلخ د کلدار نه دا قوشتېپې کانال شروع کېږي
ډېر دقت وکړئ دوستانو، دا د قوشتېپې کانال شروع شوستنو د قوشتېپې کانال شروع کېږي. دلته یوه ولسوالۍ ده د دولت آباد په نامه ده، تر دغه ځایه پورې دا اوله مرحله ده یا اول پړاو یا اول فاز د کلدار ولسوالۍ نه شروع کېږي تر دولت آباد ولسوالۍ پورې چې څومره اوږدوالی لري 108 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تاسو د دې شاهدان چې په څو ورځو مخکې کې دا خلاص شو، یعنی څو میاشتې د ټاکلې مودې نه هم یو څو میاشتې مخکې دا خلاص شو. دا اوله مرحله خلاصه شوه. اوس دوهمه مرحله. ټول 3 مرحلې دي، 3 مرحلې، 3 پړاو، 3 فازه، دا ټول دوستان یو دي. اوس دوهم فاز، د فاز نوم ډېر اورېدلی ځکه دوهم فاز کې د دولت آباد نه شروع کېږي تر د فاریاب تر اندخوی ولسوالۍ پورې. اندخوی نه پوهېږم چې دا لیکنه به تاسو ته ښکاري که نه، خو دا مهمه نه ده دا لیکنه، ځکه تاسو ته په خوله باندې دا ټول شیان وایم. دا اوله مرحله شوه چې د کلدار نه تر دولت آباد پورې شروع کېږي چې 108 کیلومتره دی، چې په دې ورځو کې دې کار خلاص شو، د ټاکلې مودې نه هم زر خلاص شو. دوهمه مرحله دولت آباد نه شروع کېږي چې د بلخ ولسوالۍ ده، د دې ځای نه شروع کېږي تر اخره تر کومه ځایه پورې چې د قوشتېپه خلاصېږي. هغه په کوم ځای کې خلاصېږي؟ د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې. دا شوه دوهمه مرحله. درېیمه مرحله څه ده یا درېیم فاز فرعي کانالونه. فکر کوم خو خیر دوستانو، فرعي کانالونه چې شی دي؟ دغه قوشتېپې تر دغه ځایه پورې خو دوهمه مرحله شوه، تر اندخوی ولسوالۍ پورې. درېیمه مرحله د دې کانال نه نور فرعي کانالونه تېرېږي چې زراعتي ځمکې د زراعت په زراعت کې کار ترېنه اخیستل کېږي، چې اصلي هدف هم همدا دی چې په زراعت کې کار ترې واخیستل شي. د دې نور ګټې هم اخیستل کېږي د قوشتېپې د کانال نه. د قوشتېپې کانال به لږ څه واضح رسم کړم. دا د قوشتېپې کانال شو. شاید تاسو ذهن ته به دا درغلي وو چې د قوشتېپې کانال اوس دې خواته دی، دې خواته دی، کومې خواته دی؟ بیا به درته تشریح کړم. د قوشتېپې کانال د کلدار ولسوالۍ نه شروع دلته دا جوزجان ولایت دوستانو، جوزجان. دې نه به مې یو تیر کش کړم. جوزجان دا جوزجان ولایت شو چې د اقچې ولسوالۍ نه تېرېږي فاریاب ولایت. دا د فاریاب ولایت شو. د فاریاب ولایت ته اندخوی ولسوالۍ پورې تر دغه ځایه پورې به دا رسېږي. بل د دې ګټه څه شوه؟ دې ګټه دا شوه، ګټې خو نورې زیاتې لري، خیر په هغو باندې به وغږېږو. یعنې په دې کې نور پلونه جوړېږي. تاسو به یو پل لیدلی په دې نږدې وختو کې دولت آباد په دې سیمه کې ډېر ښایسته پل جوړ کړی، ډېر پلونه نور هم جوړېږي او په دې ځایو کې ډېر بندونه جوړېږي ورته، چې دې بند نه یعنې برېښنا تولیدوي. یعنې موږ به د برېښنا چښتن هم یو، برېښنا به مو په وطن کې زیاته وي. دا شولو د قوشتېپې مسیر چې کومې خواته روان دی. د قوشتېپې مسیر دې خواته روان دی. دا مو هم زده کړل. د دې ټول چې دی ټول 215 کیلومتره دی. ټول 215 کیلومتره دی. دا پلنوالی یا بر 108 متره دی، خو 100 متره په ډېرو ځایو کې 100 متره ښیي. 100 متره دی دا بر دی، اوږدوالی خو یې 215 کیلومتره دی او ژوروالی 8.5 متره دی. او د دې ګټه بیا څه شی دی؟ د دې ګټه دا ده، یعنې ډېره غټه ګټه دا ده چې موږ به پس د دې د غنمو چښتنې، د غلجاتو چښتن به یو، نور به د همسایګانو ته به محتاج نه یو. دوی نه به اوړه نه راوړو چې دا پاکستاني اوړه دي، دا قزاقستاني اوړه دي، بلکې خپل اوړه به لرو. نه تنها چې د موږ به بس وي، د موږ نه به پاتې کېږي او موږ به نورو هیوادونو ته، همسایه هیوادونو ته صادروو. افغانستان به یو صادراتي هیواد شي. او بل
څه سوال شاید تاسو ته په ذهن کې درغلی وي، بل به دا درغلی وي چې دا اوس په دې کې اوبه ښکارېږي. دا هم ډېر مهم موضوع ده. په دې کې د کومې اوبه چې تاسو وینئ صفا اوبه دي، پاکې اوبه دي، دا د آمو د سیند اوبه تر اوسه پورې نه دي راغلي، بلکې دغه کیندل شوې ځمکه ده چې دا ځای کیندل شوی دی، کانال جوړ کړی دی، د ځمکې د لاندې اوبه راپورته شوي دي. دا تر اوسه پورې د آمو د سیند نه دي راغلي. د آمو د سیند نه به چې اوبه راځي، هغه د خوشحالۍ وخت لا پاتې دی چې هغه اوبه به موږ راګرځوو، پاسې بیا به موږ د هغو نه ګټه اخلو. چې دلته کوم ځای کې چې د آمو د سیند نه اوبه راځي، په دې ځای کې به 14 ګیټونه جوړېږي، 14 دروازې به جوړېږي. دلته بیا یو پل هم جوړېږي چې د بلخ ولایت د کندوز ولایت سره نښلوي. نو بل په دې کې داسې څه پاتې وي دوستانو، په دې کې فکر نه کوم چې داسې یو نور موضوعات پاتې وي. خو بل آخر دې ته راځو چې دې ګټه څه شوه. بله موضوع دوستانو، بله د خوشحالۍ خبر څه شی ده، هغه د ما د یاده ووتل. د خوشحالۍ خبر دا ده، دا د ټولو سیمې په سطحه، یعنی تاجکستان، ازبکستان و ایران و پاکستان، د سیمې په کچه یوه غټه پروژه ده، یعنی یو غټ کانال دی چې په د سیمو کې داسې کانال نشته دی. نو دومره غټه پروژه د خوشحالۍ ځای دا دی چې دومره غټه پروژه د موږ خپلو افغانانو انجینرانو د طرحه کړې ده. هیڅ کوم خارجي انجینر په دې کې ونډه نه ده اخیستې، مرسته نه ده اخیستل شوې، او کارګران خو طبعا چې ټول افغانان دي، یعنی هر کار افغانان کوي. بودجه هم د افغانانو ده، د افغانستان د داخلي عوایدو نه تمویلیږي. بودجه پیسې هم د موږ دي، د هیڅ هېواد نه مو مرسته په دې عقله نه ده اخیستې په دې پروژه کې. یعنی سره د دې چې ډېره غټه پروژه ده، باید نور هېوادونو د دې سره مرسته کړې وای، موږ مرسته ترې راغوښتې وای، دین هم انجینران هم راغوښتي وای د نورو هېوادونو. موږ دا کار ونه کړو، دولت دا کار ونه کړلو، خپل انجینران په دې کې بوخت کړل، خپل افغانان په دې کې بوخت کړل، خپلې پیسې په دې کې مصرف کړي. دا موږ ته دا زیری راکوي په آینده کې چې دومره غټه پروژه موږ خپلو انجینرانو طرحه کړه، په خپلو پیسو په خپله بودجه په دې باندې لګوو. نو پس د دې چې په افغانستان کې نورې پروژې وي په نورو ولایتو کې، نو طبعا چې هغه به موږ ته هیڅ هم وي او هغه به موږ سر ته رسولی شو. تاسو په نورو کارونو باندې هم خبرې، لکه د کابل او تکندار پورې پوخ سړک جوړېږي، د کارونه روان دي. خیر هغه دومره تیز روان نه دي، خو روان دي، ښه پوخ کار روان دی، ډېر داسې نور کارونه شته، نورې پروژې شته. یعنی سړي ته دا روحیه ورکوي چې موږ پس د دې چې په وطن کې هر څومره غټه پروژه وي، هغه به موږ سر ته رسولی شو او هېڅوک به دې خنډ نه ګرځي. په خپل فکر کوم داسې څه معلومات به نه وي چې تاسو سره شریک کړم. دغه و هغه لنډ موضوعات چې تاسو شاید ځینې پوښتنې ځواب شوي وي. نن د تحقیقات او یا هم د درسونو په سلسله کې غواړم د ټاپي پروژې په هکله تاسو سره معلومات شریک کړم، لکه څنګه مې چې د قوشتېپې د کانال په هکله تاسو سره معلومات شریک کړي وو، ځکه چې هغه هم یوه لویه پروژه ده، د سیمې په کچه باندې یوه لویه پروژه ده. همدارنګه ټاپي هم یوه لویه پروژه ده. البته ټاپي بیا د 4 هیوادونو شریکه پروژه ده چې تاسو ته په اړه معلومات درکړم. اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې ټاپي څه معنا، یعنی نه پوهېږم چې تاسو ته به ښکاري که نه، خو غټ مې نوشته کړل، خامخا درته ښکاري. ټاپي څه معنا؟ ټاپي د همدغو 4 هیوادونو د لومړنیو حرفونو لنډیز دی، لکه ټي ترکمنستان، ای افغانستان، پی پاکستان، آی انډیا. دا د دې هیوادونو مخفف دی. دا مهم درس دی، باید دا هم سړی زده کړي. هیڅ داسې معلومات نه وي چې انسان باید پرې پوه نه شي، په هر څه په هکله باید انسان وغږېږي. بل دلته نقشه تاسو وینئ، اول تاسو ته نقشه در وښیم. افغانستان خو وینئ، د افغانستان نقشه خو انشاءالله د یو ماشوم په ذهن کې هم دا ثبت شوې ده. د افغانستان نقشه، دا افغانستان شو، ترکمنستان شو، او دغه پاکستان شو، او دا دې خواته لږ څه غټ، دې خواته دقیق مې دې خواته به نقشه د پیاده سړک هم ده، خو هغه هند لږ څه غټ دی، دا هند شو. اصلي دغه ټاپي پروژه چې ده همدغه 4 هیوادونه کې ګډه پروژه ده، نو ځکه مې همدا 4 هیوادونه
په نقشه کې راوستلې دي دوستان. اول به د ټاپي په هکله تاسو ته معلومات درکړم. ټاپي پروژه څه وخت رامنځته شوله، دا فکر څه وخت رامنځته شولو، دا ولې ډېرو خنډونو سره مخ شوله. شاید تاسو په ذهن کې به د 2010 کال را په دې خوا ټاپي نوم اورېدلی وي، ټاپي پروژه او ټاپي پروژه ډېره مشهوره شوې وي، مګر همداسې نه ده دوستانو. دا ان 10 کاله په دې تېر شول، تقریبا 10 کاله په دې باندې تېر شول چې دا پروژه هېڅ نه تکمیلېږي. شاید نه، یعنی 100% مطمئنه یم چې په نړۍ کې د نړۍ په تاریخ کې به داسې یوه پروژه نه وي چې دومره د خنډونو سره مخ شي، دومره کلونه پې تېر شي لکه په دې پروژه باندې. نو په دې باندې ځکه دومره کلونه تېر شول او ترکمنستان چې په دې اړه به خیر نور معلومات درکړم. تر اوسه پورې به تاسو ته فقط دومره ویم چې دا یوه غټه پروژه ده چې 10 کاله پې تېر شول. یعنې دا چې تاسو په دې ورځو کې په دې کالو کې تاسو نوم اورېدلی دی، دا یوازې په دې ورځو کې دې تړون لږ څه تازه شولو، ځکه د موږ په خولو باندې په ژبو باندې دغه د ټاپي پروژې نوم راځي. د ټاپي پروژه څه وخت رامنځته شوه؟ ټاپي پروژه ان د 1991 میلادي کال په هغه وخت کې پخواني جمهوریت شوروي چې په هغه وخت کې شکست وخوړلو، بیا دغه ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او تاجکستان همدغه هېوادونه بیا خپل استقلال واخیستلو. کله چې خپل استقلال واخیستو، طبعا چهر هېواد استقلال واخلي لکه افغانستان چې شاه غازي امان الله خان د افغانستان استقلال واخیستلو، خپل استقلال نو بیا په هغې وخت کې د آبادۍ فکر ورسره پیدا شو او افغانستان آبادولو. په همدې شکل ترکمنستان هم چې کله آزاد شو د آبادۍ چرت ورسره شو چې په هغې آبادۍ کې دوی سره دا فکر پیدا شو چې یوه داسې یوه پروژه منځته راوړي. یعنی دوی د خپل ګاز، دوی د ګازونو ډېرې غټې زیرمې لري. دوی ویل چې موږ به څنګه جنوبي آسیا ته ګاز انتقال کړو. په دې فکر کې شول چې ورو ورو په همغه اولو وختو کې چې کله جمهوریت شوروي شکست وغوړوي، دوی سره دا فکر پیدا شو چې موږ باید داسې یو ګاز انتقال کړو. همدا طرحه رامنځته شوه ورو ورو چې دا ګاز به څنګه انتقال کړو. دا ګاز یعنی طرحه د کار دې ته راورسېد چې دا ګاز به د افغانستان او د پاکستان له طریقه هند ته انتقال کړي او دې سره به دوی خپلې ګټې لاسته راوړي. او اوس به زه تاسو ته اول درته وایم چې ټاپي پروژه یا دا نللیکه چې تېرېږي دې ته په دې کې څه انتقالېږي؟ په دې کې ګاز انتقالېږي. ما په اول کې هم درته وویلې چې ترکمنستان د ګازونو ډېرې غټې زیرمې لري، نو غواړي چې د خپل دا صادر کړي او پیسې لاسته راوړي. دا په کومه لاره صادروي؟ په کومه لاره به دا نللیکه ځي؟ دا نللیکه به دوستانو د دولت آباد نه شروع کېږي. ترکمنستان د دولت آباد نه به شروع کېږي. دا دولت آباد دی. د افغانستان په هرات ولایت کې به دا نللیکه را داخلیږي. دا هرات شو. د هرات نه به فرا ته راځي، د فرا نه به نیمروز ته راځي، د نیمروز نه به هلمند ته راځي، د هلمند نه به کندهار ته راځي او سپین بولدک، او وروسته به د فرضي کرښې نه پاکستان ته داخلیږي. هرات، فرا، نیمروز، هلمند او کندهار. بیا وروسته پاکستان ته داخلیږي. دا د پاکستان نه بیا دې خوا ته د کوټې نه تېرېږي، د کوټې نه د هند د فاضلکا سیمې ته داخلیږي. د فاضلکا سیمې ته داخلیږي چې دلته به آخر د پایپ آخر سر وي، خاتمه به وي. نو دا چې ولې دوستانو دا چې 10 کاله په دې باندې تېر شول، دا ولې نو عملي نه شو، دا ولې خلاص نه شول دې کارونه؟ د دې ډېر لاملونه دي. که زه تاسو ته دې لاملونه ټول تاسو ته درواښیم، نو په دې 10 کالونو کې خو ډېر مشکلات او ډېر لاملونه کېدای شي. نو دا خو نشي کېدای چې په یو څو دقیقو کې خو غټ لاملونه تاسو ته درښیم. یو غټ لامل دوستانو دا دی چې افغانستان یو ناامنه سیمه وه په دغومره وختو کې. په همغه وختو کې چې دوی دا پایپلاین دې خوا ته غځولو، یعنی دا پروژه یې عملي کوله، په هغه وخت په افغانستان کې داخلي جنګونه و، بیا د طالبانو زور تحریک یعنی طالبانو حکومت منځته راغی. بیا وروسته طالبانو حکومت سره هم لږ څه موافقې ته ورسېدل. په هغې باندې به وغږېږم. اوس په دې باندې وغږېږم چې دا ولې د خنډونو سره مخ شوله. په اول کې دوستانو دا پروژه چې کله عملي کېدله، یعنی دا طرحه شوه، په هغه وخت کې دوو غټو کمپنیو
یونیکال او بریداس کمپنۍ وه چې بریداس د ارجنټاین وه او یونیکال امریکایي کمپنۍ وه. نو دې دواړو رقابت سره وکړو خو بالاخره امریکایي کمپنۍ یونیکال کمپنۍ کامیاب شوه او د ترکمنستان نه دا قرارداد واخیستلو ترڅو دا ټول کارونه یونیکال کمپنۍ په غاړه واخلي ځکه د امریکایي کمپنۍ د ډیره غټه کمپنۍ ده چې تر اوسه پورې هم ډیر غټ پروژې د همدغه یونیکال کمپنۍ په لاس کې دي. په هغه وخت کې اولنی خنډ چې دی ته جوړ شو اول خو دې کارونه پیل کړل ترکمنستان په سیمه کې ډیر کارونه وکړل. وروسته په هغه وخت کې طالبانو زور تحریک چې راغی طالبانو حکومت چې راغی د هغې سره هم دغه یونیکال امریکایي کمپنۍ او د امریکا لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې په کندهار چې د دوی مرکز و هغلته طالبانو د مشرانو سره ولیدل ترڅو دوی سره مذاکرات وکړي او دوی ته دا معلومات ورکړي دلته داسې یو پایپ لیکه تیریږي د هغه فواید ورته تشریح کړل چې په دې ځای کې به نور هم ډیر دوی ته به ګټه ورکړل شي. مثلا په کال کې به 400 میلیونه ډالر ورکول کېږي دلته به دوی ته غاز ورکول کېږي دلته به کلینیکونه او روغتونونه او دا به ډیره مهمه سیمه شي. بالاخره طالبانو دا ورسره ومنله خو بیا هم ویل کېږي ځینې کسان وایي چې نه طالبانو ځکه ورسره ونه منله چې اول موږ په رسمیت وپېژنئ طالبانو دا خبر رد کړې ده. نو ډېر لاملونه دي چې هر خبر سړی وکړي هغه یو چا رد کړي وي یا یو بل هیواد رد کړي وي خو اصلي لامل چې دی غټ لامل چې دی یعنی نور لاملونه هم لري غټ لامل چې دی هغه د افغانستان ناامني وه. په افغانستان کې د همغه رئیس تر اوسه پورې جنګ روان و. نو بیا وروسته د هغې نه چې طالبان وایي چې موږ موافقه ورسره وکړه یعنی موافقه چې وشوله بیا هم د خنډونو سره مخ شولو. د خنډونو سره دوستانو ځکه مخ کېږي ځکه چې دا یوه غټه پروژه ده. د امریکا خو موافقه کړې وه روسیې موافقه کړې وه دې سره یعنی موافقه ښودلې وه چې دا باید وشي خو دلته د موږ یو بل همسایه ایران کیدای شي دا هم یو خنډ و د موږ بل همسایه چین دا هم یو خنډ و ځکه تاسو ته به بهتره معلومه وي چې ایران هم د تیلو یو غټ صادروونکی هیواد دی د ګازو البته د ګاز یو غټ صادروونکی هیواد دی. نو د هغې کله چې دا ترکمنستان هند ته ګاز انتقال کړي پاکستان او افغانستان ته هم چې ګاز انتقال کړي نو د ایران په صادراتو به کمی راشي هغه هم لږ څه غیر مستقیمه توګه مداخلت کول او چین هم په غیر مستقیمه توګه په دې کې داخل و ځکه چې د هغې بیا د هند سره رقابت دی. نو طبعا چې نه غواړي چې هند هم یو داسې یو صنعتي هیواد شي او پرمختګ وکړي او ګاز په ارزانه بیه لاسته راوړي. په وخت کې دا هم ویل کېدل چې حتی چین به پاکستان ته ویل چې ما ته به نیم ګاز راکوي ډېر شرطونه یې پیښ وو خو دومره ډېر لاملونه وو. یو غټ لامل په خپل امریکا تر اوسه پورې ځکه وه چې یعنی دغه څلورو هیوادو نه شوی کولی چې بیا د بل شرکت سره تړون وکړي ځکه په همغه اول وختو کې چې کله د طالبانو سره مذاکرات وکړل وروسته له هغه چې څو کلونه تیر شول یعنی دا کار شروع نشولو یعنی مخته لاړو نه د یونیکال کمپنۍ څخه د قرارداد واخیستل شو. طبعا چې بیا هلته امریکا هم لږ څه مخالفه کېږي ځکه چې وایي د دوی شرکت سره باید تړون وشي. دومره ډېر لاملونه دي چې بیخي زیات. نو اوس تاسو ته اصلي ځای ته راشو دوستانو د موږ د اصلي درس اصلي ځای چې په هغې کې ډېر خوند دی هغه دا دی چې دې ګټه څه شی شوه افغانستان ته ګټه څه شی شوه صحیح ده ترکمنستان دې نه ګټه اخلي خپل ګاز خرڅوي پاکستان او هند هم دې نه ګټه اخلي ځکه چې په ارزانه بیه باندې ګاز لاسته راوړي. نو د افغانستان ګټه څه شوه د افغانستان بیخي ډېرې ګټې دي په دې کې چې زه به تاسو ته یو څو هغه مهمې ګټې چې غټې ګټې دي هغه دا ده. اول به دا پایپ لیکه به یا دا پایپ په لږ څه روشن واضح رسم کړم دوستانو. کله چې دا پایپ لیکه د افغانستان د هرات ان کندهار دغه پولدکه پورې پاکستان فرضي کرښې ته داخلیږي تر دغه ځایه پورې د دې طول په اول وختو کې 814 کیلومتره و چې بیا وروسته لږ څه لارې سمې شولې او لږ څه
لاندې شول نو 215 کیلومتر د ټول اوږدوالی دی. نو د دې دا چې دا پایپ لیکه په افغانستان کې تیره ده نو دا حق لري چې خپل ترانزیت حق واخلي. نو د دې حق څو دی؟ په کال کې به دې ته 400 میلیونه ډالر ورکول کېږي. 400 میلیونه ډالر بیخي ډېر دي، بیا خصوصا د افغانستان دپاره چې افغانستان تر اوسه پورې په اقتصاد کې لږ ضعیفه دی. نو دا 400 میلیونه ډالر ډېر شی دی، په دې باندې ډېر کارونه کېږي. بل د دې ګټه دا وه چې په هغې وخت کې هند هم په دې پاکستان ټولو موافقه کړې وه ترکمنستان سره چې د څنګ سره به نورې پروژې هم وي لکه ریل پټلۍ او نورې سرکونه غټې لارې چې په هغې باندې به موټر تېرېږي او هند به د ترکمنستان یا د مرکزي آسیا سره وصلوي چې د دې ګټه هم زیاته ده. بله کار چې دې سره جریان مومي هغه د برق پایې دي، یعنې ترکمنستان به افغانستان او پاکستان ته برق ورکول کېږي. په دې ځای کې به پایې تېرېږي، کله چې دلته پایې تېرېږي پاکستان به اړ وي، پاکستان به خامخا افغانستان ته په کال کې 108 میلیونه ډالر ورکوي چې هغه نورې پیسې هم اضافه کېږي. 400 میلیونه خو د ګازو د لیکې شولې، د ګاز د پایپ شولې، 108 میلیونه ډالر به د دغه برق کېږي چې هم به برق هم موږ اخلو، لکه اوس دې نه به موږ ګاز هم لاسته راوړو او بل د برق به مخلو، د برق پیسې به مخلو. دلته به ریل پټلۍ جوړیږي او ترانزیتي لاره به ډېره مهمه. هند به د مرکزي آسیا سره وصلیږي، افغانستان ته به هم ډېرې ګټې رسیږي. افغانستان به د دغه ترانزیت حق هم اخلي، د دغه سرک چې کوم سرک دی ښودلی دی. نور دا به ډېر مهم ولایتونه شي. دلته به ډېر حتی وړکۍ کوچني شان چې ته وښیم پارکونه به دلته جوړېږي. دا به ډېر مهم ځایونه شي، دی به ډېر امنیت نیول کېږي. اول چې دا جوړېږي، دا چې څنګه جوړ شي همدغه سیمې خلک، یعنې د افغانستان خلک به په زرهاو خلک د 50,000 نه به ډېر کارګر په دو باندې اخته وي، په دې باندې به مصروفه وي، یعنې ډېرو ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. نو دغه دوستانو د ټاپي پروژې په هکله معلومات. او بل دلته تقریبا 200 کیلومتره دغه پایپ چې تیر شوی دی په خپل ترکمنستان کې 200 کیلومتره د دقیق نه دی، په افغانستان کې د 215 کیلومتره تیر شوی دی. پاکستان او د ځای پورې تقریبا 800 کیلومتره. بیا په هند کې د فاضلیکا سیمې ته دا داخلي او دی به ګټه ترېنه اخلي، موږ ته به هم ډېر ګاز راکول کېږي. او دا پروژه یو مهم موضوع دا ده چې دا پروژه ډېر ځای کې لیکل شوي دي چې دا به 10 کاله دوام کوي. ځینو دا انګېرلي دا فکر یې کړی دی چې او دا به په 10 کالو کې دا خلاصېږي دا پروژه، بیا به ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. نه دوستانو، دا 10 کاله چې د یاد کړي دي، یعنې دغه پایپ لیکه چې دغه ځای پورې ته هند پورې تیره ده، دا به په 10 کالو کې یعنې د ګاز انتقالوي. پس د 10 کالو نستنو خپل ګیلم به راټولوي، د کار به خلاصېږي. یوازې به د پایپ کار خلاصېږي، نور به سرکونه او ریل پټلۍ او برقونه هر څه موجود وي. یعنې ته 10 کالو پورې هند ته، پاکستان او افغانستان ته ګاز ورکول کېږي چې ویل کېږي 30 میلیارده متر مکعب ګاز ورکول کېږي په کال کې. نو بیا په 10 کالو کې خو بیخي ډېر ګاز کېږي. نو په دې کې ټولو او بل د پاکستان او د هند او پاکستان اړیکې به هم ښې شي، یو د باور فضا به رامنځته شي، د افغانستان سره به هم اړیکې ښې شي. افغانستان به یو ډېر مهم یو هیواد وي. نو ځکه چې هر څه د په افغانستان کې تیر شوي دي، نو یو ډېر مهم ډېر نازونه به کوي پس د افغانستان به ډېرې پروژې به نورم. او بل ګټه یې دا ده کله چې دلته یو پایپ لیکه تیره شي، یعنې ټاپي پروژه عملي شي، نور هیوادونه هم په افغانستان باور کولی شي، ځکه چې داسې یوه غټه پروژه د افغانستان په مابین کې د افغانستان په ولایتونو کې تیره ده. افغانستان به طبعا چې د امنیت نیسي، نو نور هیوادونه به هم دې ته لیواله شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه افغانستان ډېر سخت ضرورت لري چې نور خلک، نور هیوادونه، غټ شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي، چې اوس هم فعلا په ځینو ځایو کې پانګونه شوې ده. نو دا و د موږ درس، لکه مخکې مې چې تاسو ته د قوشتېپې په اړه معلومات درکړي وو، هغه ولایتونه په دغه سیمه کې وو.
نو د ټاپي پروژې ولایتونه بیا په دغه سیمه کې دي، دا به هم ډېر مهم ولایتونه وي او دا به هم مهم ولایتونه وي. کابل خو طبعا مرکز دی، دا خو به مهم ولایت وي. نو افغانستان په نقشه کې یو ډېر مهم ځای کې پروت دی، یعنې څنګه چې د آسیا قلب بولي همداسې قلب دی، په دې کې ډېرې لارې تېرېږي. پس د دې به یعنې دا دومره مهم سیمه ده چې په دې باندې ډېرې لارې باید تېرې شي، یعنې که په دې باندې اعتماد وشي دا به بیا د هغې نه خپل ترانزیتي حق اخلي چې په میلیاردونو ډالر به پس د دې موږ ګټو. نور فکر نه کوم داسې بل اصلي موضوع دا ده دوستان چې په همدې ورځو کې د افغانستان اسلامي امارات هم دې ته لېوالتیا ښودلې ده او دوی ته ویلي دي چې دا کار ستنو باید پیل شي. دا کار خو ما تاسو ته د اول نه ویل چې ډېر خنډونه وو چې په 2010 کال کې بیا هم د کارونه لاسلیک شول چې دا باید وشي، بیا لږ څه خنډونه شولو چې دوی ویل چې 2015 2019 خلاص شي، بیا هم نه شولو. اوس اسلامي امارات غواړي، دوی ته یې ویلي دي چې زه به تاسو ته هغه لګښت چې په دغه سیمه کې راځي دا درکولی شم. یعنې یالا شروع کړه. د دې نه مخکې هم ترکمنستان ویلي وو چې تیر حکومت هم ویلي وو که تاسو نشئ کولی چې دې لګښت ورکړئ، چې یو کوچنی لامل د خنډ هم د لګښت هم و، ځکه چې افغانستان په دې باندې 200 میلیونه ډالر لګښت راځي، ګرچې دومره زیات نه دی، خو بیا هم ترکمنستان دا چې د په دې کې ډېره ګټه ده، نو دوی ته ویلي وو چې د لګښت هم خیر زه درکړم، هغه کومې پیسې چې تاسو ته د ترانزیت حق کېږي د هغې نه بیا ګرځوو ورو ورو. نو بیا د آسیا بانک نه ورسره منلې، ځکه چې دوی د ترکمنستان سره یعنی آسیا بانک ترکمنستان سره چې کومه موافقه کړې وه د هغې خلاف خبرې وې. نو اوس خبره دې ته راغله چې طالبان دوی ته وایي چې موږ به تاسو ته د دې کوم لګښت چې کېږي هغه یعنې موږ ورکولی شو او دا کار به پیل کړو. هیلې مو شته انشاءالله، اوس امیدواره یو چې دا کار به وشي، ډېر ورته هیلهمند یو، ځکه چې په افغانستان کې اوس سر تا سر امنیت شته دی او نور داسې فکر نه کوم چې په دې کې به داسې خنډونه وي، ځکه د لګښت پیسې هم افغانستان ورکوي او امنیت به هم افغانستان نیسي. او که دا کار اوس ونه شولو بیا نو هېڅ وخت نه کېږي، ځکه چې افغانستان د نورو کلونو په پرتله ډېر یو امن هیواد ګرځېدلی دی، خو یو خنډ شاید پیدا شي، تشویشونه د خلکو سره دي، هغه دا دی چې دا پایپلیکه چې پاکستان ته داخليږي په دغه سیمه کې بلوچستان سیمه کې ته داخليږي، دلته خو تاسو ته هم بهتره معلومه ده چې بلوچیان د حکومت په ضد راپاڅېدلي دي. نو په دې سیمه کې خنډ رامنځته نه شو، فکر نه کوم نور به خنډونه موجود وي، نور دې ته زمینه مساعده شوې ده چې دا پایپلیکه یا نلیکه وغځېږي. نور تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت.